مولا عبدالغني برادر وای مونږه د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود د وژلو هیڅ پلان نه درلود. طالبانو ویلي چې مونږه د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د وژلو پلان نه درلود، خو هغه د خپلې بیرې له لاسه خپل هیواد پرېښود. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغني برادر ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال او پنجشیر د نیولو پر مهال دوی هیڅ دا پلان نه درلود چې ګواګي د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود دي ووژني. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې خپل پرځول شوی د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له ننولو وروسته چې جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او داسې نور سیاستوال هم ووژني. خو د طالبانو مهم مشر مولا برادر د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ادعاوې کړې دي. هغه ویلي دي چې موږ هیڅ دا پلان نه درلود چې د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود دي ووژنو، بلکې موږ ټولو ته د اول نه عفوه اعلان کړې وه چې موږ ته هر څوک را تسلیم شول موږ یې نه وژنو بلکې عفوه ورته کوو. خو دوی له خپلې بیرې له لارې له هیواده ووتلل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شریم.